خلکو ته زیری ورکئ نفرت مکوئ خلکو ته یسر ورکئ سختی پې مکوئ مونږ پښتنو کې یو مسله پرته ده مونږ د دین په حواله سختی د بل دپاره کوو محتمم صاحب ستا به شاګردان یو بل سره ورانې کوي مقتدیان به دې ورانې کوي د شپې پاسه د الله نه مدد وغواړه چې شاګردان مې ورانې ونه کړي شاګردان مې جګړه ونه کړي نو دا یوه خبره ځان سره یاده وساتئ منځونو عبادتونو کې به سستی نه کوو مونږ پښتنو کې یو مسله پرته ده مونږ د دین په حواله سختی د بل دپاره کوو او نرمی د ځان دپاره کوو دین چې دی معاملې ته وایي د خپل ځان سره محاسبه معامله سخته پکار ده په خپله د تهجد اهتمام په خپله د اوابینو اهتمام په خپله د اشراق اهتمام په خپله د صدقات و خیرات و اهتمام په خپله باندې هر سختۍ ته ځان مخامخ کول د نورو خلکو په باره کې یسر پکار دی یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا خلکو ته زیری ورکئ نفرت مکوئ خلکو ته یسر ورکئ سختی پې مکوئ د نورو خلکو په باره کې یسر کوئ خیر دی با الله غفور الرحیم دی ماف پدې کی خدا الله غفور الرحیم به ځان ته نه وایي چې الله غفور الرحیم دی او ماف پدې کی دا غلطي رانه ولې وشوه نو موږ د نورو په باره کې د سختۍ خبرې کوو دته ګوره دې دا نه کوي دې دا نه کوي او ته چې نه کوي یاره زه کمزوری یم نو څه وکړم اوس نه شم کولی نو چې کمزوری ولې دې د کوم د پولادو جوړ دی خو دې هم کمزوری دی راځئ موږ به په عباداتو کې سستی نه کوو مشایخو ذکر کړي دي چې د مشایخو دپاره پیرانو دپاره خلوت کې د الله سره ځان له تعلق پکار دی په تهجدو کې د دې وجې نه ما یو کتاب کوت پای کې لیکلی دي چې تهجد د مدرسې په محتمم د کور په مشر د سیاسی دینی پارټۍ په مشر د قام د مشر باندې رهبر او رهنما باندې تهجد د فرض درجه لري د لزوم درجه لري د ضروري درجه لري ځکه لیډر صاحب محتمم صاحب ناظم صاحب د قوم پیشوا تب د ورځې د خلکو سره معاملات کوي مخالفین بدی وي حکومتي شکل کې ایجنسو شکل کې محتمم صاحب ستا به شاګردان یو بل سره ورانې کوي مقتدیان به دې ورانې کوي د شپې پاسه د الله نه مدد وغواړه چې شاګردان مې ورانې ونه کړي شاګردان مې جګړه ونه کړي چې پیسې راته ډېرې میلو شي چې پریواني مدرسې ته راشي اوس په دې لاره ماته یو سړی ټلیفون وکړو ستانه مې ټیم اخیستی دی خو زموږ مدرسه ډېره غریبه ده نو چې ته زموږ دپاره وینا وکړي ما ورته ویې زه به تاسو ته وینا کوم وظیفه به درته وښیم چې ته به پاسې او تهجد به کوې او دا وظیفه به کوې تعالی به خدای پیسې راولي زما دا وروڼه چې دي وراره را سره راغلی دی زما دا وروڼه چې دي دوی اکثر ما ته وایي دا چل به وکړو دا چل به وکړو زه هم ختم خواجاګان وکړئ صلات تسبیح وکړئ 2 رکعاته صلات حاجت وکړئ ما ته شیخ صاحب بس ته خو دا خبرې کوي زه هم زه په دې غواړم تاسو د خلکو نه غواړم زه د خلکو نه غواړم زما خدای یقین دی زما رب به ما دلته راوړي ما سره کېناستل ما دې دا چل دا چل مې زه خو هېچا ته نه وم زما یو رب شته او زب پر اعتماد یم دا مې نن ماښام مې دوی ته دا خبره وکړه او د شپې مې یو 2 رکعاته مونځ وکړو مې الله ته ووي یا ربه دا خلک به ډوډۍ خوري په خپلو کورونو کې او دلته به هم ډوډۍ خوري ورکوې به یې ته بس کو راکوې ډوډۍ دا ښه ده که نه راکوې ستا خوښه ده ماسپښیني ذکر ته کېناستم په کرسۍ کې زه ذکر کوم زه کېناستې نه شم ډېر یو مرید مې راغی داسې یو تیلی ورسره وه هغه یې داسې سیټ ته کېښوده ما ذکر مې وکړو خلوتګاه ته چې لاړم ما یې دومره پیسې راوړي ما مې وراره ته مې وویل بچو ته مې وویل خرچه کوئ بس اله به سبا کم چې ستا رزق پیدا کړم نو د ځان په باره کې سختی وکړئ خپل شکل په سنت برابر کړئ خپل ویښته په سنت برابر کړئ خپل جامې په سنت برابر کړئ خپل بریت او نکونه په سنت برابر کړئ
خپل سترګې رانجه په سنت برابر کړي د سر غوړول او منګزول په سنت برابر کړي د جماعت نه وتل او د کور نه وتل په سنت برابر کړي د ختم نبوت صفاهانو چې دشمن تاسو ته وګوري او تاسو د دې شکل نه مرغوب شي زه تاسو جذبې ته سلام کوم ما کتلې دي چې بدمعشانو ډاکوانو هم په خپل پیغمبر ننګ کړی دی دا جذبې ته سلام کوم خو زه وایم چې هغه ځوان به هم ننګ وکړي چې څو قادیانې پرویزې ورته ووایي ته څنګه د خپل پیغمبر د ناموس باندې قربانېږي ستا خو به مخ ګیره نشته ستا خو جامې په سنت نه دي ستا خو ویښته په سنت نه دي چې دا ګوته د سکون نیسي راځئ دې اجتماع نه دا عزم وکئ د خپل ځان په حواله چې زه به ځان مکمل سنت ته اړوم د نورو دپاره به د الله د درګاه نه غواړم